د عامې روغتیا ریاست ودانۍ د واکسینو لپاره ګودام او د اداري کمپلکس د احاطې دیوال درې هغه پروژې دي چې نن ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا ولایتي مسؤلین وایي په یادو پروژو شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له غیر مشروطه بودیجې عامې روغتیا ریاست او یونیسف ادارې له لوري دغه لګښت ورکړل شوی دی. والي شمیم خان کټوازي له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه د عامې روغتیا ریاست ودانۍ چې په 2 پړونو کې جوړه شوې د مجهزو خونو په درلودلو سره پرې 21 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. روغتیا ریاست اداري تعمیر چې تر اوسه یې ښه تعمیر نه لرول یا ډېر پخوانی تعمیر و هغه مکمل تعمیر نه و مګر یو نوی تعمیر اوس جوړ سو مکمل سو نن یې پرانیسته وسوه چې بودیجه یې د ولایت له غیر مشروطه بودیجې نه ورکړل شوې د 21 میلیونه افغانۍ مصرف یې باندې راغی. په عین حال کې دومره پروژه د واکسین ډیپو د زرمتون داسې موږ دلته اوس ولاړ یو چې څو ولایتونو واکسین به دلته پکې زیرمه کېږي او بیا به له دې ځای نه تقسیمېږي. په عین حال کې یو د کمپلکس دپاره یې اته وه چې نن افتتاح وسوه. په ورته مهال د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین د دې ودانۍ په جوړېدو سره د خپلو چارو د چټکتیا ډاډ ورکوي او وایي له دې وړاندې اړوند چارې د ملکي روغتون په پخوانۍ ودانۍ کې پر مخ بیولي چې له ګڼو ستونزو سره به مخ وو. خو بل لور ته بیا د پکتیا اوسیدونکي لا هم په روغتیا برخه کې له شته خنډونو سره ټکوي او غوښتنه کوي چې د مرکز په ګډون دې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د ودانیو مسلکي ډاکټرانو او درملو د کمښت ستونزه هواره شي. د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی او قومي مشر جنت خان منګل داسې وایي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه چې موږ مخکې منظم دفتر نه و چې په همغه کې وایي د زوړ ملکي روغتون په تعمیر کې موږ وو یو وخت کې زاړه ولایت کې وو او بیا د غیر مشروط بودیجې نه د والي صاحب په همکاري باندې موږ د ریاست لپاره ودانۍ جوړه کړه چې اوس زموږ ټول پرسونل دلته په ښه سهولت کې خپل خدماتو لپاره ناست دي او دوی کارونه کوي. په صحت کې د پکتیا ستونزې خورا زیاتې دي یعنی په اطرافو کې کله درمل نه وي مسلکي ډاکټران نشته او مسلکي خوند یې نشته چې هلته ډاکټري وکړي او زیات وخت هلته د درملو دغه کمبوتات دي. موږ والي صاحب ته هم وړاندیز کړی دی او په دولت هم دا غږ کوو چې صحت په هکله باید پکتیاوالو ته یو خاصه توجه وشي. زرمت جاني خیل لجه منګل او درې ځدران میشتې د پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې خلک لا هم د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یادو ولسوالیو اوسیدونکو په تیر کې هم څو ځله له ولایتي ادارې او اړوند ریاست څخه غوښتنه کړې چې د درملو او ډاکټرانو ستونزه ورحل کړي خو لا هم د خلکو دغه غوښتنې نه دي منل شوي.